د ستورو هار. له کلید راډیو څخه د ناول پرلپسې لړۍ. له جمعې شپې پرته هره شپه له 9 بجو خبرونو وروسته او د بیا ځل لپاره د غرمې 12 بجې له کلید سره اوسئ. بړبوکی د مینې او جاسوسۍ ګډ په زړه پورې داستان. لیکوال نصیر احمد احمدي. د ستورو هر داستاني خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. بړبوکی د مینې او جاسوسۍ په زړه پورې ناول دی. د دغه ناول په تیره برخه کې مو واورېدل چې نیول شوې نجلۍ د شېرګل کوچي لخوا د هغوی په خیمه کې ولاړ موټر سایکل پسې تړلې وه. کله چې شېرګل د هغه مور ورېندار او خور یې راکېږدی ووتل او یوازې د شېرګل وړوکی وراره پکې پاتې شو، نو یو لړم د هلک په بستره ورننوت. له دې سره تړلې نجلۍ د ځان خلاصولو هڅه وکړه. کله چې د شېرګل بډۍ مور ولیده چې ځان خلاصوي، نو د سر په ویښتانو کې یې کش کړه. خو چې د ماشوم په بستره کې د لړم ورته وویل، بډۍ ماشوم ته ورمنډه کړه. وروسته بډۍ شېرګل ته وویل چې نجلۍ په پښتو خبرې وکړي، او نجلۍ د دوی د نورو پوښتنو په ځواب کې وویل چې دا افغانه او مسلمانه ده، خو په امریکا کې لویه شوې او له هغه ځایه د سرتېري په دنده راغلې. شېرګل وېرېده چې دا نجلۍ به دوی ته څه مشکل خامخا جوړوي، خو د شېرګل خور وړانګې ډېره ښه رویه ورسره کوله. پر ماریا یې ګڼ کوچیانی کمیس هم اغوستی و. اورېدونکو، اوس د دغه په زړه پورې ناول دریمه برخه وړاندې کوو، په دې هیله چې دا تر پایه واورئ او راتلونکې نورې برخې هم تعقیب کړئ. وړانګه او ماریا دواړه کېږدۍ ته ورننوتې. ځوان د راډیو ستن تاووله. بډۍ ته له چایو ډک ګیلاس ایښی و. نګورې د ماشوم ککړې پښې پاکولې. نجونې یوې خواته کېناستې. چا ور ونه کتل. ماریا ګیلاس ته لاس ور وغځوه. تر نیمه یې له تورو چایو ډک کړ. ولاړه شوه. ګیلاس یې د باندې تش کړ. بېرته په خپل ځای کېناسته. چای جوشه یې ور پورته کړه. ځوان راډیو یوې خواته کېښوده. ولاړ شو. توشکه، بړستن او بالښت یې ور واخیستل. بډۍ وویل، څه کوې؟ د ځوان شونډې وخوځېدې. خوب راغی. بډۍ په حیرانۍ وویل، کېږدۍ خو لویه ده، یوه څنګ ته پرېوځه. ځوان ماریا ته وکتل. بېرته یې مخ واړو. پرته له دې چې څه ووایي د باندې ووت. ښځې تر یو څه وخته ناستې وې. وروسته وړانګه ولاړه شوه. توشکې یې هوارې کړې. ماریا ته یې وکتل، ورو یې وویل، راځه. ماریا له ټیکري سره پرېوته. بړستن یې پر سر ورکش کړه. د وړیو سوړ بوی په سپوږمو ننوت. بېرته یې مخ لوڅ کړ. پورته کېږدۍ ته یې وکتل. د یوه زاړه غلبېل تر څنګ د غوښو څو بڅرې راځړېدل. وروسته وړانګې لمپې ته ورپو کړل. تپه تیاره شوه. چرچرک نارې وهلې. اسمان برګ و. دوه نجونې په یوه پراخه دره کې روانې وې. تر مخې یوې خړې خرې په ډبرو کې چټک ګامونه اخیستل. د خرې پر شا د اوبو تش ځای پروت و. دوی خشې به مزل وکړ. بیا د یوې چینې پر غاړه ودرېدې. اوبه له یوې تیږې راوتې. د نري لښتي دواړو غاړو ته شنه واښه ولاړ و. وړانګې د خرې له شا ژی ښکته کړ. ماریا ته یې مخ ور واړو. هغه څو ګامه لرې ولاړه وه. ورو ورو غږېده. وړانګې په خندا وویل، ولې له ځانه سره ګډه یې؟ د ماریا شونډې ورپېدې. څه؟ ما ولیدې، خپل ګریوان ته دې خوله نیولې وه، تا خبرې کولې؟ ماریا یې وشیبه غلې وه. بیا یې یو دم وخندل. ما دعا ویله. وړانګه له خندا شنه شوه. خدای که دې په یوه خبره پوه شوي یم. انګریزي وه. وړانګې هماغسې په خندا وویل، په انګریزي کې دعا ویل کېږي؟ ماریا غلې وه. وړانګې وویل، موږ په اوبو پسې څومره لرې راځو؟ ماریا سړه ساه واخیسته. د لښتي پر ژی کېناسته. تر رڼو اوبو لاندې زیږه شګه پرته وه. د شګې پر سر د ګوتې په اندازه کوچنیو خړو مایانو لکۍ وهلې.
وروسته یې اوبو ته لاس ور وغځاوه. سړې وې، یوه لپه یې مخ ته ور واچوله. له سپینې لنډې زنې یې راڼه څاڅکي وڅڅېدل. اوږدې ګوتې یې په تورو ویښتو کې تېرې کړې. بله لپه یې مخ ته ور واچوله. نرۍ وروځې یې لندې وې. بیا یې وړانګې ته وکتل. ژي ته یې په لپه اوبه ور اچولې. ماریا وویل وېرېږم. وړانګې وخندل ولې؟ که د ورور خبر شو نو بیا نه خبرېږي. ماریا یوه شېبه غلې وه. بیا یې وویل اوس به یې رمه راوستې وي، ناوخته شو. د وړانګې شونډې وخوځېدې. دا دی ژۍ ډکېدو ته نږدې دی. ماریا مخامخ وکتل. غونډۍ ټیټې وې. ځای ځای سپاندې او هسکزغي باد خورول. لرې په یوه غټه ډبره دوه سرۍ کوترې ناستې وې. په ټوله دره کې چوپه چوپتیا وه. یوازې یوې کوترې غومبرې وهلې. ځای په ځای راګرځېده. ماریا کیڼ لور ته وکتل. دا غونډۍ هم تر ډېره قبلې ته ورته وه. یوازې کوترې نه وې. ښي لور ته یې مخ واړو. رنګ یې والوت. په بیړه یې وویل وړانګې. وړانګې وخندل. پرته له دې چې سر پورته کړي شونډې یې وخوځېدې. دا دی ډک شو. ماریا چیغه کړه ورور دی. وړانګې په بیړه سر پورته کړ. شېرګل منډې ور وهلې. ولاړه شوه. د ماریا مخې ته ودرېده. په رېږدېدلې غږ یې وویل زړه دې غټ ونیسه، تا ته څه نه وایي. لنډه شېبه ووته. شېرګل ور ورسېده. ساه یې لنډه لنډه کېده. سترګې یې رډې راختلې وې. لاس یې پورته کړ. چیغه یې تر خولې راووته. تا ته چا ویل چې دا پلیته دلته راوله؟ کوترې والوتې. یو کړڅ شو. وړانګه کیڼ لوري ته ړنګه شوه. شېرګل دویم ځل لاس پورته کړ. ماریا پر نجلۍ ور پرېوته. چیغه یې کړه ما. شېرګل لاس ونیو. په زوره یې وویل هاخوا شه کنه نو. ماریا په بیړه ولاړه شوه. یو ګام یې واخیست. د سړي تر مخ ودرېده. چیغه یې کړه کنه نو څه په ښځو لاس پورته کوې بېغیرته؟ یوه شېبه دواړو یو بل ته وکتل. د ځوان سترګې سرې وې. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې رغړېدې. شېرګل په زوره وویل خوله دې وتړه. د ماریا شونډې وخوځېدې. ته هم ځان ته نارینه وایې؟ وروسته یې وړانګه تر مټ ونیوه. د هغې لاندنۍ شونډه وینې وه. په سترګو کې یې ویره ښکارېده. ماریا سړي ته وکتل. ورو یې وویل شونډې ته یې وګوره، ډېر زورور یې، داسې نه ده؟ د شېرګل سر وځړېده. ماریا چیغه کړه تا ولیدل؟ زه نه یم تښتېدلې. شېرګل غلی و. ماریا د وړانګې لاس ونیو. ورو یې وویل راځه. وړانګې په اوبو کې پراته ژي ته وکتل. ماریا تر لاس کش کړه. دواړه روانې شوې. خره د غونډۍ نیمایي ته رسېدلې وه. په سپاندو او اغزیو کې یې خوله وهله. کوچی زړېدلی سر ولاړ و. بوډۍ د کېږدۍ سیوري ته ناسته وه. وړۍ یې رسلې. وروسته یې سر پورته کړ. جونې ولاړې وې. بوډۍ په بیړه وویل شېرګل ته غوسه ورغلې وه، مخې ته مه ورځئ. وړانګې د خپلې انا غېږې ته ځان ور واچو. یو دم یې وژړل. بوډۍ ورته وکتل. د لاندنۍ شونډې په سر یې ډومبک وینه پرته وه. ورو یې وویل زار بلا دې راباندې وګرځه. د وړانګې ژړا زور ونیو. ماریا یوه شېبه ولاړه وه. بیا کېږدۍ ته ور ننوته. کوچی خپل زوی کراره و. ماریا یې تر څنګ کېناسته. ماشوم ته یې وکتل. تک ژېړ و. نرۍ پښې یې لرلې. د ملا هډوکي یې راوتلي ښکارېدل. ماریا وویل څه شی ورکوې؟ د ښځې شونډې وخوځېدې. د وزې شیدې ولې خپلې کمې دي، مړولی نه شم. ماریا یوه شېبه غلې وه. بیا یې وپوښتل د 4 میاشتو دی؟ کوچی وویل دا یې 9مه میاشت ده. ماریا وویل په کور کې وریجې لرئ؟ کوچی ورته وکتل. ورو یې وویل خدای زده موږ وریجې ډېرې نه پخوو. ماریا وویل که ماشوم له 4 میاشتو وروسته شوله په شیدو کې لنده ډوډۍ او داسې نور پاسته خواړه وخوري ګټه ورته لري. کوچی هماغسې په حیرانۍ ورته کتل. ماریا په اوږه لاس ورکېښود. ورو یې وویل یو ځل یې وازمویه. ولاړه شوه. د باندې یې وکتل. بوډۍ د پخوا غوندې څرخی تاوه و. وړانګه لرې د میږو په سنو په منځ کې د توت سیوري ته ناسته وه. ماریا ورغله. وړانګې ته یې وکتل. اوږده باڼه یې سره سریښ و. تر څنګ یې کېناسته. تر ډېره دواړه غلې وې. وروسته د وړانګې ژړغونۍ غږ چوپتیا ماته کړه. ورو یې وویل ورور مې غوسهناک سړی دی، خو تر اوسه یې په ما لاس نه و پورته کړی. دا یې ړومبۍ څپېړه وه. د ماریا شونډې وخوځېدې. خو زما له لاسه. وړانګې وویل ته نه یې ملامته. ماریا میږو په سونو ته سترګې ور واړولې. ټول پراته وو. ځمکه له وچو لندو پچو ډکه وه. ځای ځای له ونې رالوېدلي توتان ښکارېدل. د څو لویو شنو مچانو بنګه یې خود. وروسته یې مخامخ وکتل. ورو یې وویل راغی. وړانګې سر پورته کړ.
شېرګل په خرې پسې روان و. شېبه وروسته د کېږدۍ تر څنګ ودرېد. بوډۍ ور پورته شوه. لاسونه یې خوځېدل خو غږ یې نه راتله. یوه شېبه سره ودرېدل. بیا شېرګل کېږدۍ ته ننوت. بېرته راووت. نیغ د توت خواته ور روان شو. شېبه وروسته د خپلې خور تر څنګ کېناست. سر یې وځړېده. له خاورو یو خلکی ور پورته کړ. په ځمکه یې څو کرښې وایستې. ورو یې وویل له ما خفه یې؟ وړانګه غلې وه. شېرګل سر پورته کړ. وړانګې ته یې وکتل. د هغې غټې سترګې لندې وې. ورو یې د نجلۍ سر په خپل ټټر پورې ولګوه. نجلۍ ژړل. شېرګل وویل بیا به داسې نه کېږي. د نجلۍ ژړا زور ونیو. شېرګل وویل زړه مې مه راخوره. نجلۍ هماغسې ژړل. ښه شېبه یې اوښکې تویې کړې. وروسته ورو ورو کراره شوه. ماریا دواړو ته کتل. شېرګل وویل ورشه مخ ته دې یوه دوه لپې اوبه ور واچوه. وړانګه ولاړه شوه. شېرګل پسې کتل. نجلۍ کېږدۍ ته نږدې ایښې ګړي ته ور وګرځېده. شېرګل په زړېدلي سر وویل تا ته هم پړ یم. ماریا غلې وه. د شېرګل شونډې وخوځېدې. ته خو پوهېږې ستا وطنداران ډېر کلک زړونه لري. په چا صرفه نه کوي. ماریا غلې وه. شېرګل وویل زه مې په خور وېرېدم. ماریا په خبره کې ور ولوېده. ما خو نه وژله. د شېرګل سر وځړېد. ورو یې وویل تېر کال د توتانو په وخت کې یوه تیاره راغله. هغه وخت چینې ته نږدې یوه کېږدۍ ولاړه وه. نه پوښتنه نه باسخواست. لوی به مې پرې واچو. د پسونو انسانانو غوښې مه نشوې سره بېلولی. ځوان غلی شو. نجلۍ ورته وکتل. څېره یې نیولې وه. ځوان وویل دا اندېښنه به تر هغو را سره وي تر څو چې ته دلته یې. ماریا وویل ژمنه کوم کورنۍ به دې له خطره لرې وي. شېرګل ورته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. له کومه داسې ډاډه یې؟ نجلۍ ورخطا شوه. یوه شېبه غلې وه. یو دم یې وخندل. نه پوهېږم زړه مې همداسې راته وایي. ځوان وخندل. ماریا وویل ته دومره بد هم نه یې. په خندا کې ښکلی ښکارې. د دواړو سترګې سره وجنګېدې. د شېرګل سر وځړېده. ماریا ولاړه شوه. ورو یې وویل په ما باور وکړه نه تښتم. شېرګل په خاورو لیکې ایستې. شېبه وروسته یې سر پورته کړ. ماریا روانه وه. ده تر هغو پسې کتل چې نجلۍ کېږدۍ ته ننوته. د سهار خړه وه. وړانګې ورو وویل انا. بوډۍ کوم حرکت ونه کړ. د وړانګې شونډې وخوځېدې. پورته شه ناوخته دی. بوډۍ په بړستن کې پټه وه. وړانګې ورو بړستنه لرې کړه. د بوډۍ له خولې سپین ځګونه روان وو. وړانګې چیغه کړه انا. ماریا جټکه وخوړه. سترګې یې رڼې کړې. کېناسته. بوډۍ ته یې وکتل. سترګې یې سپینې راختلې وې. شېرګل او د هغه ورېندار په بیړه کېږدۍ ته ور ننوتل. ټول تر بوډۍ راتاو شول. وړانګې ژړل. نور ورخطا و. ماریا ور مخته شوه. د بوډۍ پر ګونځې ګونځې غاړه یې ګوتې کېښودې. ورو یې وویل ژوندی ده. یوه شېبه غلې وه. وروسته یې شونډې وخوځېدې. لږ ځای راکړی. کوچیان یوې خواته شول. ماریا وویل تر دې مخکې څه تکلیف لاره؟ وړانګې په ژړغوني غږ ځواب ورکړ. جګه جوړه وه. شېرګل وویل یو ځلې په زړه درد راغلی و بس. ماریا د بوډۍ د ښي لاس زیږې ګوتې وموښلې. ورو یې وویل ما ته د زړه حمله ښکاري. کوچیانو په حیرانۍ ورته کتل. ماریا وویل د پښو تلې یې ور وموښی. کوچۍ د بوډۍ پښو ته ور وښویېدې. ماریا څو ځله د بوډۍ په سینې زور وکړ. کوچیانو په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ وټوخل. ماریا وویل د پښو مښلو ته دوام ورکړئ. بوډۍ ورو سترګې وغړولې. وړانګې په ژړا کې وخندل. ماریا هغې ته وکتل. ورو یې وویل لږ د بورې شربت ورته جوړ کړه. وړانګه ولاړه شوه. شېبه وروسته یې د بوډۍ په خوله کې خوږې اوبه وڅڅولې. ورو یې وویل انا څنګه یې؟ بوډۍ په حیرانۍ ورته کتل. وروسته یې شونډې وخوځېدې. څه خبره ده؟ شېرګل وخندل. هېڅ طبیعت دې یو څه خټه و. بوډۍ په ګیلاس کې پاتې شربت په سر واړو. شېبه وروسته کېناسته. ورو یې وویل سر مې درد کوي. وړانګه په خبره کې ور ولوېده. ښه کېږي. ماریا له کېږدۍ ووته. لمر خاته خواته اسمان زیړ و. نری باد چلېده. نجلۍ په یوه تیږه کېناسته. تیږه سړه وه. سپی ورغی. لکۍ یې ووهله. پښو ته یې پرېوت. ماریا د هغه په غټ سر لاس تېر کړ. د سپي لکۍ له ځمکې نرۍ دوړه پورته کړه. ښه شېبه ووته. لمر راوخوت. د غونډۍ یوه خوا ژړبخونه ښکارېده. بل لوری یې سیوری و. بیا یې د شېرګل غږ واورېد. ته خو سمه دمه ډاکټره یې. ماریا وخندل. شېرګل مخامخ په شګو کې ورته کېناست. نجلۍ ته یې وکتل.
د لمر وړانګې پر سپین مخ لګېدې. ښکلي ورته ښکاره شوه. نجلۍ ناڅاپه وویل حاجي خدای نور پیژنې؟ شېرګل په حیرانۍ ورته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. څنګه دې دا پوښتنه وکړه؟ ماریا وخندل. هسې د هغه د زړورتیا کیسې مې اورېدلې وې. تېر کال یې په رڼا ورځ یو امریکایي ټانک وویشت. شېرګل یوه شېبه غلی و. وروسته یې په خوند وویل حاجي خدای نور لوی زړه لري. ما 2-3 ځلې لیدلی دی. د راکټ په ویشتو کې یې نوم وړی. ماریا وویل اوس چېرته دی؟ شېرګل وخندل. خدای خبر. ماریا یوه شېبه غلې وه. بیا یې وویل پوهېږي چې د امریکا حکومت د هغه په سر $5 میلیونه انعام ټاکلی. مړ یا ژوندی. شېرګل وخندل. هو خو د هغه نیول دومره اسانه خبره نه ده. ماریا وویل ته له کومه پوهېږې؟ شېرګل وویل حاجي خدای نور هوښیار سړی دی. نن دلته سبا بل ځای بدلوي. تېره میاشت مرکز ته راغلی و. بیا چا نه دی لیدلی. ځوان غلی شو. ماریا غونډیو ته کتل. شېرګل هغې ته وچې سترګې نیولې وې. وروسته یې یو غږ واورېد. چای نه سوروئ؟ دواړو د کېږدۍ خواته وکتل. وړانګه وه. ولاړ شول. کېږدۍ ته ورننوتل. پر غوړ دسترخوان د شیدو له چایو ډکې پیالې پرتې وې. ځای ځای وچه ډوډۍ ایښې وه. ماریا د بډۍ تر څنګ کېناسته. د هغې په اوږه یې لاس کېښود. ورو یې وویل اوس څنګه یې؟ د بډۍ شونډې وخوځېدې. ښه یم. وړانګې په خندا وویل ډاکټره خو به نه یې؟ ماریا وخندل. نه خو په ځینو لومړنیو مرستو پوهېږم. بډۍ په خبره کې ورولوېده. څه؟ ماریا وویل معنا دا چې له سوځېدلې بېسده او په اوبو کې له ډوب شوي انسان سره کومک کولی شم. د ستورو هر داستاني خپرونې درنو مینهوالو، د ناول دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. نورې برخې به یې زموږ په راتلونکو خپرونو کې واورئ. د اوس لپاره ما نوره جان بهیر او د دې خپرونې تخنیکي همکار راته ولاد سرک ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.